سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني په خوست ښار کې هغه برید په کلکه وغانده چې له امله یې څه باندې 50 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي غني په یوې اعلامیه کې یو ځل بیا امنیتي مسؤلینو ته د نوملیکنې مرکزونو د لا ښه امنیت د نیولو او دغه ترهګریز برید د ارزونې او د قانون منګولو ته د عاملینو د سپارلو لارښوونه وکړه. د خوست ښار په دویمه ناحیې کې د یعقوبیو په جامع جومات کې چې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز هم و، د تېرې ورځې د چاودنې له امله 18 کسان وژل شوي او 30 نورې ټپیان دي. د کابل ښار د درېیمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې 2 کسه د جعلکارۍ په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي مسؤلینو په وینا له دغو کسانو د دولتي ادارو او بهرنیو سفارتخونو څه باندې 80 جعلي ټاپې هم ترلاسه شوي دي. د سرچینې په وینا له دغو کسانو د موټرو 40 جواز سیرونه، د ترهګرو ډلو نږدې 70 ګواښپاڼې او نور جعلي اسناد هم ترلاسه شوي دي. د زابل ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت ښوونځیو لپاره د مسلکي ښوونکو د ګمارنې غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په یوې ناسته کې همداراز له مرکزي حکومت وغوښتل چې کتابونه د ښوونځیو د ودانیو جوړول او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی ګواښ وکړ چې د دوی مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي، پراخو سوله ییزو لاریونونو ته به مخه کړي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ولسمشر غني سږ کال د پوهنې کال په نامه نومولی او ژمنه یې کړې چې د معارف پر وړاندې د شته ستونزو د هواري تر څنګ به شاوخوا 6,000 ښوونځیو لپاره ودانۍ هم جوړې کړي. وسلوال تعلیم هم نن مکاتبو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورکړې ده. له بعد مرګ څخه زموږ مرکزي حکومت په دې برخه کې لا تر اوسه پورې بریالی نه دی چې زموږ هغو ساحو ته چېرته اوس مکاتبو ته اجازه شته او ولس یې غوښتنه کړې ده رسیدګي وکولی شي یا په اصطلاح باندې هغه امکانات ورکړي. زموږ د تشکیل مشکل تر ټولو پورې مهم مشکل د زموږ معارف د تشکیل د زیاتو مشکلاتو سره مخ ده. همداراز زموږ د استادانو اکثریت د الزامي مشکلات چې په تېر کال کې نه دي ورکول شوي. په دویم قدم کې د تشکیل سره په څنګ کې زموږ د کیفیت مشکل ډېر زیات لوی مشکل دی. د ښوونځي ستا معلم نسته، ښوونکی درسي مواد نسته، تعمیر نسته، مثلا داسې نور شان راواخه امتیازات چې کوم امتیازات و معلم ته ورکوي هغه غوږه د معلمان پر کور کښېني وایي چې موږ ته خپل امتیازات ښوونکي وایي دولت نه راکوي. متاسفانه موږ یوازې یو اصل یې لرو چې هغه شاګرد ده، نور نه ښوونکی مسلکي ښوونکی لرو. حتی قراردادي ښوونکي ته هم خپل معاش او الزامه په خپل وخت باندې نه رسېږي او درسي مواد نه لرو، کتاب نه لرو. کتاب چې نه وي نو معلم به له خپله ذهنه څخه شاګرد ته څه ووایي، تاسې خپله بهتر پوهېږئ. نن زموږ 88 بابه ښوونځي پرانیستل شوي دي، خو د یوې ښوونځي لپاره ښوونکی نه لرو. د زابل ښوونځي یوازې 15 سلنه تعمیر لري او نور ټول یې بې تعمیره دي. دا چې باید متوازنه وده او متوازن انکشاف رامنځته شوی وای، خو له بده مرغه ونه سو. نن ولسونه زده کړه غواړي خو معارف ورته هېڅ هم نشي کولی. ځانمرګي بریدګر د تورو ښیښو په موټرو کې پلازمینې ته رالېږدول کېږي. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ په مشران جرګې کې زیاته کړه ترهګرو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او د ځانمرګو بریدونو په ترسره کولو هڅې کوي څو د ملي یووالي حکومت له ننګونو سره مخ کړي. د مشران جرګې تېرې ورځې ناسته د ملي امنیت رئیس هم ورغوښتل شوی و، خو د ځان پر ځای یې خپل مرستیال جرګې ته لیږلی و او هغه نه غوښتل چې د رسنیو پر وړاندې د جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي او ناسته سدي اعلان شوه. او ولسمشر غني د افغانستان لپاره د سعودي عربستان د نوي سفیر جسیم محمد الخالدي باورلیک ومانه. ښاغلي غني تېره ورځ په همدې اړه جوړو شویو مراسمو کې ښاغلي الخالدي ته د نوې دندې د مبارک ویلو ترڅنګ له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د سعودي عربستان له همکاریو مننه وکړه او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او همداراز له افراطیت سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د سعودي عربستان نوي سفیر هم ژمنه وکړه چې د خپل ماموریت په موده کې به له افغانستان سره د خپل هیواد د ښو مناسباتو د لا پراختیا په برخو کې هڅې وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.